سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. په کابل کې د امریکې سفیر وایي تر هغې چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت ونه ویني، له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له طالبان سره هیڅ هوکړه ونه شي. له دې سره چې له امریکې سره په خبرو کې د طالبانو یوه غوښتنه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش مشخص کېدل دي، خو په کابل کې د امریکې سفیر وایي طالبان له واشنګټنه د بهرنیو ځواکونو د وتو مشخصه نیټه نشي ترلاسه کولی، ځکه چې بهرني ځواکونه به د افغانستان شرایطو ته په کتو پرېکړه وکړي. په بلخ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 45 طالبان ووژل شول. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي دغه عملیات تېره شپه د شولګرې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. له دې سره سم 40 طالبان په کندهار کې په بېلابېلو عملیاتو کې نیول شوي دي. د کندهار والي وایي دغه کسان چې تر دې مخکې د کندهار په بېلابېلو سیمو کې په دولت ضد کړنو بوخت وو، په تېرو 10 ورځو کې د دغه ولایت له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. د نوموړي په وینا په نیول شویو کسانو کې د فراه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی څارنوال او یو شمېر قمندانان هم شامل دي. په دغه 40 کسیزه ډله کې د طالبانو نام نهاد د فراه ولایت لپاره د دوی څارنوال هم وجود لري. د کابل پولیسو د قتل په تور د یو کس له نیولو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤلین زیاتوي دغه کس چې محمد یوسف نومیږي 2 کاله مخکې په کابل کې یو کس د ملا شمس الله په نامه وژلی او تر هغې وروسته تښتېدلی و، خو بالاخره تېره ورځ د کابل پولیسو له لوري نیول شوی دی. له دې سره سم یو بل کس چې مصطفی نومیږي تېره ورځ د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې له اړوند سیمې د یو موبایل د تښتولو پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. د خوست د مرکز لکنهو سیمې اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې له شته ستونزو سره ټکوي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې یې نجونې او هلکان د ودانیو د نشتون له امله په ازاده فضا کې زده کړې کوي، خو د خوست والي وایي چې د یادې سیمې ښوونځیو ته به د لا ډېرو ودانیو د جوړولو هڅې چټکې کړي. له دې سره سم تېره ورځ په یاده سیمه کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت چې د هند له لوري ورکول کېږي د هلکانو د یوې لیسې د جوړول چارې هم پیل او په 1.5 کال کې به بشپړ شي. ویل کېږي په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعاله دي، خو 80 سلنه یې ودانۍ نه لري. په قیمي او کیفي لحاظ دلته اړتیا ده چې معرف په برخه کې د لکڼو منطقې سره مرسته وکړي. د لکڼو سیمه ډېر خلک اوسه پورې دیواله سرې ته مکتبونه یي، جناکۍ خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکڼو سیمه کې. خو یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تعمیره ستونزه وه چې تر اوسه پورې هم موږ ورسره لاس او ګریوان یو. د بود په حالات کې د باران په حالات کې موږ شاګردانو نه شول کړلی چې درس ووایي. په لکڼو کې د تقریبا 22 میلیونه افغانیو په لګښت باندې نن د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې دا تقریبا له 1400 کلونو وروسته د دغه ښوونځي دپاره یوه ودانۍ به جوړیږي. له دې نه مخکې متاسفانه زموږ زده کوونکي تر ونو لاندې سره لمر ته یې درس وي. او په نورستان کې له 15200 وچکالۍ ځپلو کورنیو سره تېره ورځ یوې اندازې خوراکي توکو مرسته وشوه. د دغه ولایت والي وایي هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 کیلو دال، 15 کیلو غوړي او د ماشومانو لپاره د خوارځواکۍ یوه اندازه مواد ورکړل شوي دي. ویل کېږي دغه مواد د خوړو نړیوال پروګرام له لوري برابر شوي وو. د هغو کورنیو سره چې وچکالي ځپلې دي د هغوی سره د اووم کرت دی چې کومک کېږي. په دې کې ټول 5200 فامیلو سره کومک کېږي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.